یو ماشومه جنۍ ناسته فوټپاک باندې ډېره مایوسه ښکاري او د سلګو نیولې، یو لاس کې برش ایښی دی بل کې د رنګ ډبی دی، هر چا ته چغې وهي ماما سپلی رنګوي. راکه چې رنګ یې کړمه له سحر ناسته یمه لا کار مې نه دی کړی، و ماما خیر دی که نه یا ماما خیر دی که نه. هغه یې ښه وکنځي بیا په خپل لاره لاړ شي. دغه ماشومه جنۍ بیا په خپل ځای کې کیني، ځان سره داسې وایي ای خدایه څه به کوم، ای خدایه څه به کوم. ورځ لاړه تېره شوله، دا دی ماښام هم شو، 1 روپۍ کار ونه شو، نه چا خیرات راکړو نه چا سپلی رنګ کړې. دا به اوس څه کومه، مور مې بیماره کور کې ورته دوا به وړمه، ډوډۍ به هم نه وي هغه په څه واخلم. ای وا یار څه صحت غلی کینی ډوبه سوچونو کې شي، ځان سره داسې وایي کاشکې مې پلار ژوندی. وا یار ما ځان سره داسې وایي کاشکې مې پلار ژوندی وی، زه به بېغمه ومه په ما به غم نه و. یا مې یو ورور هم وی ما به تعلیم کولو، زما همزولې ګوره هغې تعلیم کوي او خنداګانې کوي. زما هم زړه کېږي چې زه تعلیم وکړم او خنداګانې وکړم خپلو همزولو سره، خو خوشحالي وکړم. خو زه یتیمه جنۍ تعلیم به څه وکړم، خندا به څه وکړم، خپلو همزولو سره سیالي به څه وکړم. په دومره کم عمر کې مې هر ارمان خاورې شو. دا به د خدای رضا وه، ګیله به نه کوم، خو صرف دومره وایم کاشکې مې پلار ژوندی وی، کاشکې مې پلار ژوندی. ډېر ښه دی سال څه بیا. وا یار وا